فکر وکړئ د روژه ماتي پر مهال د خپلې کورنۍ ترڅنګ ناست او په دسترخوان مو یوازې اوبه او وچه ډوډۍ ایښې ده. دا کومه نوې خبره نه ده. په افغانستان کې زرګونه داسې کورنۍ شته چې هغوی د رمضان استقبال په وږي نسونو، په خالي دسترخوانونو او غمجنو زړونو سره کوي. موږ او تاسو کولی شو چې د دوی پر شونډو مسکا راولو، زړونو ته یې خوښي ور وبخو او پر دسترخوانونو د الله تعالی نعمتونه ورته چمتو کړو. تاسو کولی شئ د روژې په مبارکه میاشت کې په $60 یو مکمل د خوراکي توکو یو کڅوړه دوی ته ډالۍ کړئ او ترڅنګ یې کولی شئ په $2 یو روژه ماتی خپل یو مسلمان ورور ته اماده کړئ او خپلو 25 مسلمانانو ورونو ته په $50 کولی شئ چې روژه ماتی اماده کړئ او ورته وړاندې کړئ. حدیث مبارک دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم چا چې د کوم روژهدار لپاره یو روژه ماتی چمتو کړ، الله تعالی به ته دومره اجرونه ورکړي څومره چې روژهدار ته ورکړي او د روژهدار په اجرونو کې به هیڅ کمی نه راځي. تاسو ته لینکونه پر سکرین باندې ښکاري. د روژې په دې مبارکه میاشت کې د همدردۍ او مهرباني په دې میاشت کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله.